سلامونه جوړ په خیر هیله درته بس ژوند په خیر وي د بې غیرته ملګري او بې غیرته دوست مثال د هغه موټر چلونکي دی چې تاسو مخکې روان وي نه خپله تیزیږي او نه تاسو ته لار درکوي او تاسو مخامخ وینئ چې هلته ترافیکي څراغونه دي ثانیې را روانې دي چې باید په 10 ثانیې کې زرغون څراغ په ژړ بیا په سره واوړي 8 9 اوه بالاخره دی ورسېږي خپله هم موقع له لاسه ورکړي تاسو ته موقع در نه کړي چې تر څراغ واوړئ پر زرغونه څراغ تېر سئ چې در باندې سور نه سي نو د ملګرو په ټاکلو کې دقت وکړئ زرګونو کسانو خپلې موقع او خپل چانسونه ځکه له لاسه ورکړي دي چې دوستان یا ملګري بې غیرته وي خپله هم موقع نس ترلاسه کولی چانس نس ترلاسه کولی او تاسو هم نه پرېږدئ چې تاسو چانس ترلاسه کوئ تاسو به کوښښ کوئ لارې به بدلوئ پر بیلو بیلو لارو به ځئ چې هغه موقع له لاسه ورنه کړئ څراغ در باندې سور نه سي کوښښ به مو دا وي چې تاسو څنګه له دوی څخه ځان تېر کړئ او څنګه ځان خپلو هدفونو ته ورسوئ عموما زموږ ستاسو ډېر چانسونه همدغه دوستانو همدغسې ملګرو له منځه وړي دي نو سخت دقت په ژوند کې کوئ مننه